ابا افغانه کاته به خیرات کوي که نه که وروره موږ مېلمه راوستی پر موږ خیرات نه کېږي وروره. ګوره یو شی زه درته وایم زما په ولا بیخي زړه داسې بالک کېږي. دا جواري مو خپل دي که مو زه خو مو ولا که نه تا پېژنم نه دی پېژنم. اوس بیا وروسته سره معرفي کېږو درته وایي. همداسې نسي د بل جوړو ته مو درولی یم او ما بیا ټوله پېژني. مشکل دغه دی چې ټوله مې پېژني. ګورئ په ولا نه پوهېږم چې زما زړه ولې داسې بالک کېږي. په ولا یو فساد در پکښې دی چې زړه دې بالک وي. یا نو خپل ته مو ولې ویله چې هغه جوړو ته ورولئ. زما په دغه باندې چا په اجازه راغلي یاست دا جواري چا درته وویل چې ویش کوئ؟ تاسو هم نه پوښتنه سته نه شی سته بالا بس اخته خپل پر سر جواري شکوئ. ته ورته وګوره دغه جواري دي تاسو د یو چا څه تاسو وپوښتله چې تاسو جواري شکوئ. ګوره دغه دوه نفرو زه راوستلم ښه ولاکې زه هم پېژنم د سړک د غاړې څخې راوستلم. ول راځه ولې داسې کوئ وروره چې خلک د بل جوارو ته ځغلوي بالا اخته جواري شکوئ نه پوښتنه زم دی نو جواري خو سړی هر وخت شي نو دا موږ مېلمه راغلي وو مېلمه راایستلی وو. سیزن دی وروره نه باره تاسو داسې پسې کښېوتلي یاست. یو پوښتنه خو مو کړې وه یو دروازه به مو ټکولې وه چې موږ جواري شکوو سس اجازه ده. وروره زه خو د دې علاقې نه یم ما خو پېژنې. ته خو مېلمه وروره زه خو مېلمه ګیله کوم. او بس دوی زم نه پېژنم. ته پوهېږې دوی پوهېږي که ویې که ټکوي هر کار چې ورسره کوې ما چې زما سره کار مه لره. زه درسره یو ځای شولم زه کله درته راوستم. وروره د چا څخه پوښتنه وکړئ چې دا جواري د چا څوک دي. مسلمانه د خدای په خلکو باندې خلک ډبوي. دا لوره مور څخه دی تورته ګوره هر ګړی داسې پورته کښته کوي. مسلمانه د خدای د لارې څخې راوګرځولم قرآنونو قسمونه اخیستل ول که واده نه راته کوې دا جواري خو راسره وخوره. د یوه واده دپاره ته د بل جواري په شکایت ولې داسې کوې؟ دغه دوه نفرو دا دوه نفره نه دي درې نفره اخواته دي ولا اخواته ششه جواري دي اخواته پسې ورغلي دي. اصلي فساتیان یې اخواته زغله مزمیله وایي زغله نوم یې مزمیل دی. دا دی نوم یې واخیستی نوم یې مزمیل دی. ښه دونه مې نه اشکول تر اوسه اوس چې تاسو بلا واخلئ پروا نه کوي دا مېلمه در سره دی تاسو تر سر یې جار پروا نه کوي دا دونه شی نه دی بغوانه که وروره ویې ټکوئ چې هر څومره مو په کار وي تر تاسو قربان دي. اوه اجازه ده اوس یې وشکو وبېشکو بخښه کوه. یاره اوس مې ثبات ولاکه ما مخکې لا ورته ویل مال دا زړه مې د سره پېښه د بل جوړو ته په دې نه یم درولی. نو بالا دغه رقم خلک میاشت وروکې اوس درته اجازه ده. نو دغه ګیټ دی وروره دا ګیټ مو ټکولی وای زه دلته په کور مشر باغوانه که بیده دی وروره. ته خوب ولې نه کوې د غرمې د خوا څخه؟ د غلې دا جواري بیا د خلک دغه شیان ورته راځغلي. ته وګوره دا چې موږ خوب وکړو خو هلاکه 15 جواري لا پکښې ابا افغانه کاته به خیرات کوي که نه که وروره موږ مېلمه راوستی پر موږ خیرات نه کېږي وروره.